الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. یقینا چې رمضان المبارک د عبادت یو موسم دی، په دې کې هر یو عبادت کې کوشش کول پکار دی، لیکن بعض عبادتونه دي چې قرآن او سنت کې موږ ته د هغې ډېر ترغیب راکړی شوی دی چې رمضان المبارک کې د هغې ډېر اهتمام وکړو. اولنی په دغه عباداتو کې د قرآن کریم سره تعلق. قرآن خو د شفا کتاب، د هدایت کتاب، د خیر کتاب دی. په هر زندګۍ کې، په هر وخت کې، هر میاشت کې د سره تعلق قائمول ضروری دی، لیکن چې ډېر زیات تعلق ورسره سړی قائموي نو د رمضان المبارک په میاشت کې د قرآن تلاوت کول، د قرآن درس کول، د قرآن درس کې شمولیت، قرآن کې تدبر او سوچ کول. دا ځکه چې روژه د قرآن کریم میاشت د همدغه وجه ده چې د شریعت په اصطلاح کې ورته شهر القرآن ویلی کېږي. رمضان المبارک میاشت او روژه الله جل جلاله د قرآن د نزول دپاره انتخاب کړي، او نبی علیه السلام او جبریل علیه السلام به د قرآن د درس و تدریس دپاره انتخابوله، او سلف علماو به هم په دې کې د قرآن درس کو. الله قرآن کریم کې فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. د رمضان المبارک میاشت هغه ده چې قرآن کریم پکې نازل شوی، دا خلکو دپاره هدایت او د هدایت واضحه دلایل، او په دې کې د حق او د باطل جدایي. د رمضان المبارک میاشت د قرآن کریم په دې کې نازل شوی دی، او دا د هدایت د خلکو دپاره د هدایت سبب دی. الله قرآن په دې میاشت کې نازل کړی، نو باید دې میاشت ته خاص اهتمام د قرآن کریم په طریقه باندې ورکړی شي، او دې میاشت کې قرآن ته خاصه توجه ورکړی شي، ځکه د الله د قرآن د نزول دپاره انتخاب کړي. همداسې به نبی علیه السلام او جبریل علیه السلام د قرآن کریم د درس و تدریس دپاره دا میاشت انتخابوله. حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله نقل کړي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه. هغه فرمایي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. نبی علیہ السلام د ټولو انسانانو نه ډیر زیات سخاوت کوونکی، خو ډیر سخاوت به په رمضان کې کو، په دې وجه چې جبریل علیه السلام به هره شپه ورسره ملاقات کو او قرآن به ورته درس کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ایله کړی شوي باد نه هم ډیر زیات سخاوت کوونکی و. د امام مالک رحمه الله په باره کې راځي چې ډیر لوی محدث و، ټول کال به د احادیثو درس کو، خو چې کله به رمضان المبارک رالی نو د احادیثو درس به بند کو، او به ویله چې دا د قرآن کریم میاشت ده. الله روژه او قرآن کریم دا دواړه د انسان شفاعت کوونکي ګرځولي دي، نو چې دواړه ملګري شي قوي شفاعت کوونکي به جوړ شي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. روجا او قرآن کریم د بنده د پاره د قیامت په ورځ شفاعت کوي. روجا وی ای رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. یا الله دا انسان مې د خوراک شهواتو نه د ورځې منع کړی، زما شفاعت د ده په باره کې قبول کا. او قرآن کریم وی منعته النوم باللیل فشفعني فيه. ما د شپې دا د خوب نه منع کړی، یا الله زما شفاعت د ده په باره کې قبول کا. حدیث کې راځي فیشفعان، بس د ده شفاعت به قبلولی شي. قرآن هغه بهترین عبادت دی که یو انسان د قرآن کریم تعلیم او تعلم هغه بهترین عبادت دی چې یو انسان غواړي چې زه دې په دنیا کې بهترین شخصیت جوړ شم، د قرآن سره تعلق قائم کی. ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن زده کي او بل ته قرآن وښیي. د قرآن کریم په یو حرف باندې 10 نیکۍ حاصلیږي. او کله چې یو قوم د قرآن کریم درس و تدریس او د قرآن کریم تلاوت د الله د کورونو نه یو کور کې کوي، دی قوم ته یو څو نعمتونه ورکولی شي چې هر نعمت د ټولې دنیا نه بهتر دی. اول په دوی باندې د الله د طرف نه سکینه نازلیږي، دویم دوی لره رحمت پټی، دریم ملایکې د هغې نه غیر چاپیر کینی، څلورم الله رب العالمین د هغې مخلوق په وړاندې تذکره کوي چې کوم مخلوق د الله په وړاندې دی چې هغه ملایکې دي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو لره په رمضان المبارک کې خصوصا او په ټوله زندګۍ کې عموما د قرآن کریم سره د تعلق ساتلو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.